درې ګناهونو سره الله د خپل بنده نه ډېر زیات خفه کیږي. او چا کې چې دا درې ګناهونه د نن نه د الله د رضا دپاره د دې درېو ګناهونو نه توبه وباسئ او خپلو ملګرو ته د الله د رضا دپاره دا بیان ورولېږئ. چا کې چې دا درې ګناهونه موجود دي د الله د رضا دپاره نن د دې ګناهونو نه توبه وباسئ، نور الله مه خفه کوئ. یو په دروغ ویلو سره د بنده نه الله ډېر زیات خفه کیږي. کله چې یو بنده دروغ شروع کړي دا داسې ګناه ده چې په دې سره الله د خپل بنده نه خفه کیږي او دومره الله خفه کیږي. حدیث کې راځي هغه د رحمت فرشتې چې کله یو بنده دروغ شروع کړي د ده د خولې نه داسې بدبویي روانه شي هغه د رحمت فرشتې د ده نه جدا شي. او دروغ هغه ګناه ده چې قرآن کې الله تعالی په دې باندې لعنت ویلی، لعنت الله علی الکاذبین. الله وایي زما لعنت دی په دروغجنو باندې. معنی دروغجن د الله د رحمت نه لرې خلک دي. یو د دروغو نظام وساتئ. دویم چې کله یو انسان تکبر شروع کړي، تکبر داسې ګناه ده چې په دې سره الله د خپل بنده نه ډېر زیات خفه کېږي چې او انسانه ته ما د څه نه پیدا کړی، ته ما د هغه اوبو نه پیدا کړی، هغه اوبه که په بدن ولګي بدن بالمازه کوي، هغه اوبه که په کپړه ولګي کپړه بالمازه کوي، هغه اوبه تم ترې نفرت کوې، تم ترې کرکه کوې چې نطفه ورته وایي. او انسانه ته ما د هغې نه پیدا کړی او ته بیا هم تکبر کوي. تکبر د الله تعالی صفت دی، تکبر د الله سره خوند کوي. بنده به په څه باندې تکبر وکړي؟ نو چې کله یو انسان تکبر شروع کړي دا داسې ګناه ده چې په دې سره الله د خپل بنده نه ډېر زیات خفه کېږي. او درېیم هغه ګناه چې الله پرې د خپل بنده نه خفه کېږي د مور او پلار نافرماني ده. مور او پلار داسې یو رشته الله په دنیا کې بنده له ورکړې ده چې د دنیا هره رشته میلاویږي خو دا رشته دوباره بې نه میلاوي. او مور او پلار په دې باندې الله تعالی په خپل بنده باندې ډېر حقونه فرض کړي دي. د مور درې حق دي، د پلار یو حق دی. چې کله د یو بنده نه مور او پلار خفه دا داسې ګناه ده چې کله یو بنده د مور او پلار نافرماني شروع کړي په دې باندې الله ډېر زیات خفه کېږي. نو د دې درېو ګناهونو نه ځان هم وساتئ. خپلو ملګرو له هم د الله د رضا لپاره دا دعوت ورکړئ چې د دې درېو ګناهونو نه موږ او تاسو ځان وساتو.